سلام دوستای عزیز. سلام دوستای. این طرف سعی کنید. هستی استاد؟ با استاد سلام بده. السلام علیکم استاد. آفرین بچه. این پارچه تبی که بچه؟ پارچه رو بگیره. کی هسته؟ اویا. آفرین. اورا چندم شده؟ یک. آفرین اول نمره شده اورا جانم. آفرین دختر لایق. استاد سلام دادی، بعد سلام بر استاد ABC رو بخوان تو. A apple. آفرین بچین خوانده برام تو. B ball. C cat. C آفرین. car. آفرین بگم پیش خوانده برام. D duck. E Alexander. زنگ. خیلی بچین تو بخوان تو. D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. E. باش مامی جانم بیایه. بیا اینجا ست شو. خدای شکر. د مهربانه او سپیڅلي څښتن تعالی په نامه السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ګلونو اوریدونکو وختونه مو په خیر هیله مند یم روغ و جوړ اوسئ د سوکالۍ بریالیتوب او موفقیت څخه ډک ژوند دی تاسو ټولو ته په نصیب سي په دې هیله یم چې همیشه د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ سوکاله اوسئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې ژوند کوئ که په ښکلي افغانستان کې یاستئ د افغانستان په هر ښکلي ولایت کې او یا هم د نړۍ په هر هیواد کې چې میشت یاستئ د خوشحالۍ څخه ډک ژوند ولرئ هیله مند یم چې تل خوشحاله آرامه اوسئ ښه راغلاست تاسو ټول ته د زړه له کومې حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او یوې بلې نوې او ډېرې متفاوتې لیدونکو لکه څنګه چې مې ویلې چې ویډیو متفاوته ده له نورو ویډیوګانو څخه نو لکه څنګه تاسو ټول پوهیږئ په افغانستان کې 4 ماهه یا 4 ماهه آزموینې ترسره شولې او ګلالیو ماشومانو هلکانو جنکیو ټولو خپلې پارچې واخیستلې او زه ډاډه یم چې ټول به په ډېرو ښو نمرو سره بریالي شوي اوسي راتلونکي نیم کال ته چې پاتې ده تدریسي کال ته چې دوی زده کړې کوي نو زه هم په خپل وار سره ټولو قدرمنو کوچنیو ماشومانو ته هلکانو جنکیو ته او کورنیو ته یې په ځانګړې توګه میندو پلرونو ته یې او ښوونکو ته یې د هغوی د ښکلو درجو او بریالیتوب مبارکي وایم او د همدې لپاره هم واضح کوم چې دا خپرونه په کوم مناسبت باندې ده لیدونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ما تاسو ویلې چې ټولو ماشومانو پارچې واخیستلې زموږ ګلالۍ لورکۍ هم چې لومړنۍ ټولګي دي لومړنۍ زده کړې دي په ښوونځي کې او په رسمي توګه یې درس په ښوونځي کې پیل کړی دی نو الحمدلله پارچه یې ترلاسه کړې ده او په ډېره ښه درجه باندې چې په او ګریډ کې راغلې ده یعنی د این هم مخکې او د کاردان ښوونځي په او ګریډ په اوله درجه باندې کامیابه شوې ده نو هورې ته خو دعا کوم ولې ځای لري چې د ټولو ښوونکو څخه یې په ځانګړې توګه مننه وکړم قدردانۍ وکړم استاد زوره جان څخه چې د هوره جانې نګرانه ده او ښوونکې ده سرمعلمې څخه یې نورو ټولو ښوونکو څخه چې زیار باسي زحمت وباسي د دغه هیواد د دغه کوچنیو بچیو څخه فکر وکړئ لکه دغه ونې چې تاسو شاوخوا ته زموږ وینئ څومره کوچنی یو تخم وي یو وړکی نیال یو چیرې کینوي او هغه ثمر ته ورسیږي څومره چې دغه ونو ته ښه اوبه ورکړل سي ښه مر ورکړل سي ښه ورته رسیدګي وکړي نو دغسې ښه حاصلات ورکوي کوچني ماشومان هم په همدې رقم دي د همدې ماشومتوب نه چې موږ یې څومره ښه هم کوشش پې وکړو ښه ویروزو ښه تربیه ورکړو د تعلیم په برخه یې د تربیې په برخه کې نو هماغه ده چې همداسې راتلونکي نسل به مو یو کامیابه یو موفقه بریالی نسل به اوسي په دې هغه لپاره هم زه او قیجان هم تل هڅه کوو له همدې ماشومتوب څخه اگر چې ډېرو کورنیو ډېرو کسانو ویلي چې هوره تر اوسه لا ډېره وړه ده ډېره کوچنۍ ده ولې زموږ هڅه همدا ده چې همدې کوچنیتوب نه باید د هغې ذهنیت ټول درس تعلیم سره
په مینه باندې لوی سي. نو اول خو زه مننه کوم ماشاءالله تاسې وګورئ چې دې ښوونکي استاد یې څومره په سلیقه باندې دې پارچې دغه پوښ ورته جوړ کړی دی. واقعا ډېر یو عالي څه یې جوړ کړي دي. زه واقعا مننه ورڅخه کوم. حالانکې شاګردان په صنف کې ډېر دي ولې د ټولو شاګردانو لپاره په دومره ښکلې بڼه او د ټولو شاګردانو متفاوته وه. دا ډېر جالبه ده. ښایسته پوښ یې ورته جوړ کړی دی. دا هم د حوره جانې پارچه ده چې ماشاءالله په ډېرو ښو نمرو سره بریالۍ شوې ده. ولې هغه ځینو مضمونونو کې چې لږ څه نمره کمه ده هغه هم دلیل دی چې د حوره جانې ژبه ښه نه ګرځي. ولې بیا هم زه قایجان همیشه ورسره کوشش کوو چې د حورې ژبه روانه سي په پښتو، په دري، په انګلیسي باندې تر څو وکړی سي په خپلو زده کړو کې، په خپلو چارو کې بریالۍ واوسي. نو د هغې لپاره دا خپرونه هم ځانګړې د حوره جانې لپاره د ټولو کوچنیو ماشومانو لپاره چې زما ویډیو ګوري زه بیا هم مبارکي وایم. او له تاسو ټول څخه مې درخواست هم دغه دی، غوښتنه مې همدا ده چې کوشش وکړئ ماشومانو لپاره مو حتما ځانګړې ورځې ځانګړې کړئ. د ماشومانو کلیزه یې د ماشومانو دغسې د پارچو ورځ وي او ښه درجه اخلي، ښه نتیجه اخلي. حتما یې ورته تشویق کړئ. حتما ورته ګورئ په ډېرو ساده څیزونو باندې دغه که جامې دي، که کیک دی یا پخاڼۍ دي یا داسې ښکلې فضا ده، دا هغه څه دي چې د حورې د خوښې وړ ول. نو موږ هم هڅه وکړله چې دغه ښکلې ورځ ورته همداسې ځانګړې کړو او په داسې ځانګړي ځای کې ورته ولمانځو. نو حوره جانې هم له موقع څخه استفاده زه پکې نم دم کړې او هڅه کوي چې یعنې واقعا ډېره خوشحاله ده. له هغه وخت نه چې راغلي یو دغه ځای چې ما قیجان ورته جوړ کړ نو حورې همدغه وایي چې دا د چا لپاره ده. اول خو ویل چې د چا کلیزه ده، د چا هپي برډی ده، بیا موږ ویل چې د حوره جانې هپي برډی ده. نو ورو ورو واقعا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي کله چې جامې ورته نوې واچولې، خپله پارچه یې چې ولیدله. یعنې زه په دې ډاډه یم چې ستاسې ټول ماشومان که چیرې همداسې کوشش وکړئ ډېر یو یعنې هر هغه څه چې د هغه خوښېږي. زه پوهېږم چې هېڅکله هم له حده پورته توقعات باید د ماشومانو پوره نه سي، ځکه چې هغه بیا بدآموخته کېږي. ولې هڅه باید وسي چې ارزښت ورکړل سي. هڅه باید وکړو چې ماشومان ته دا احساس ورکړو چې واقعا موږ ته ارزښت لري. د دغې لمانځن څخه یو 2 قطعې عکسونه پاتې کېږي یا هم دغه ویډیو چې زه په یوټیوب کې اپلوډ کوم دا د حورې لپاره یو یادګار پاتې کېږي. هغه وخت چې حورګکه پوه شي، غټه شي او پوه شي چې د مور پلار د ټولې کورنۍ لپاره څومره ارزښت درلوده، حتی د هغې دغه د کامیابېدو لپاره چې موږ څومره د خوښۍ احساس کوو، څومره مو د هغې د زده کړو لپاره کوشش کوه. زه ډاډه یم چې په دې به پوه سي چې واقعا مور پلار ته ځانګړی ارزښت یې درلوده. نو د هغه لپاره لیدونکو تاسو نه مې هم غوښتنه ده چې کوشش وکړئ همیشه ګلالۍ ماشومان ته مو ځانګړي مراسم جوړ کړئ، ځانګړې خوښي ولمانځئ، تر څو په ژوند کې هېڅکله هم داسې کله کله انسان دی د ناامیدۍ احساس پیدا کوي چې دا بیا په ګناه کې هم شامل کېږي. نو هڅه باید وکړو خوشحاله ژوند ورته برابر کړو که هغه په هر شرایطو حالاتو کې اوسي. خوشحاله ژوند یوازې دا نه دی چې همیشه باید پیسې اوسي، مصرفونه اوسي او داسې څیزونه، بلکې په معنوي توګه ارزښت ورکول ماشومانو ته، نوي ځوانانو ته، نوي نسل ته. دا ارزښت چې کورنۍ کې هلک او نجلکۍ هیڅ توپیر ورته نه لري. دا ارزښت ورکول چې حتی د هلکانو څخه نجونو ته ډېر قدر ورکول کېږي. همدغه ارزښت مو که چیرې خپلو اولادونو ته ورکړ ډاډه اوسئ چې راتلونکی نسل به یو پرمختللی، باسواده، یو ښه تربیه شوی نسل اوسي. ولې که چیرې دا توپیر مو ورکړ چې ته نجلکۍ ته شاته اوسه، ته غږ دې ټیټ کړه، ته د کور په خوا کې اوسه، بلکې هغه هلکان چې په یو کورنۍ کې دي هغو ته ډېر قدر ورکړل سي، هغو ته ډېر ارزښت ورکړل سي. هماغه ده چې خدای مو کړه د هغوی په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او راتلونکی نسل مو هم همداسې کېږي. حوره جانې مخکې له دې چې زه چاقو ورته راوړم ټولې نوشي جان کړله، زه به هماغه چاقو م راوړم. حوره جانې تر هغه لږ قصې وکړي له تاسو سره، هغه څه چې زده دي یګان ترانې به ووایي. ترانه خو دومره نه ده زده ځکه ورسره تمرین هم نه ده کړی، خو انګلیسي ځینې ترانې زده دي. زه نه پوهېږم چې اوس به یې ذهن کې اوسي که نه، تر هغو به هغه ووایي زه به ورته چاقو راوړم. حوره جان ته همدلته ودرېږه. Salam Ustaz. خوب هستی حوره جان؟ Who was you? استاد جان؟ Who was you, Ustaz?
پوره جان خورخوندید در مکتب کی است؟ وشوا ویا دیگه کی است؟ نام کی چی است؟ نمن ویا یسرا وشوا اقصا جان اکسا ویا دیگه کی است؟ تشکر استاد جان ها این پارچه کی است بچه؟ پرچیز هورا جان. ویا جان آفرین. هورا جان حالا 1 2 3 بخوان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. آفرین دیگه 11 12 12 آفرین 13 14 آفرین. 15 17 آفرین. بخوان بچه. 18 19 آفرین. 20 20 آفرین. 20 آفرین 21. 21 ها 22 دوستای عزیز یک شاگرد دیگه هم از کاردان هسته که باش که هم کتش بخانه جای بچه کاکایش هسته. سلطان خودم جان. معرفی کده که خودت بگو. سلام بده. سلام خوب هستین؟ خوب هستین جانجه رو بخیر تشکر آفرین هم به سلطیت سلام کرد و هم به استادت بگو سلام آفرین آفرین. سلطانه کم چندم نمره شد؟ سلطان 2 دوم شده سلطان اول چند؟ نمره اول نمره سلطان اول نمره هسته. ممنون سلطان جانم اول نمره شده. هوره جانم. اینا سلطان جان برتان چی میخوانه؟ چی یاد داری بچه؟ 1 2 3 بخوان تو 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 أفلي 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 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 68 64 65 66 66. 66 یاد داری بچه؟ آفرین. أفلي آفرین بچه. مردیش هم یاد داره. أفلي دیگه حالا ABC برد بخوان تو. بقى تو بخوان بچه. H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z آفرین. Z چیش هم بخوان. Z now A B C B C next word is me آفرین. دیگه بچه چی یاد داره؟ A for F for apple B for ball C for cat G for dog E for elephant F for fish G for glass H for hat I for ice ice cream آیس کریم. آفرین. هورا جان آیس کریم از یاد J for jam J for juice K for kangaroo دیگه بخوان. دیگه پیش a lion آفرین a monkey and nose orange اورنج. آفرین. دیگه بخوان. T train ترین. U umbrella بعد از او کی میه بچه؟ P panda پی. P panda P panda آفرین باش کیو بچه؟ بخوان. بخوان. Q queen Q queen هورا A apple B ball C cat D duck E elephant
F fish. G glass. Nakamasa. H hat. I ice cream. J jump. K kangaroo. آفرین. L lion. M monkey. N nest. O octopus. P for pig. آفرین. Q for green. R for run. آفرین. No. R for rain. No. R rainbow. رینبو. آفرین. دیگه بگو. S sun. آفرین. T for train. U for umbrella. V for violent. وایلن چه قسم میشه بچه؟ V violent. آفرین. دیگه بگو. W water. آفرین. X zebra. Y yo-yo. Z zebra. آفرین. بگو thank you. Thank you. Thank you, Sultan. Thank you سلطان. Thank you. Thank you. Thank you. Chop. جاب شده صحیح ده. خب هوره جان Two. صحیح است. حالا دیگه این طرف بیا بچیم تو الف بخوان الف ب Chop. بخوان. Alif mat. Alef B D S Jim Che He Ha Dal Dal Re Ra She Ja Shin Sha Swat Ta Duat Ta Doi Ta Zoi Za Ein Aya Hi Fake off Lum Min Nu Wow Ya آفرین بچیم. دیگه بچیم چی رو یاد دارم؟ ترانه یاد داری؟ ترانه ریز زده؟ بخوان. ترانه بخوان بچیم؟ A B نه ترانه بخوان. Talama Na Talama پاپا Papa Mama نه هوره هوره. Uya Pata نه هوره هوره یس پاپا مامی. هوره هوره Uya یس پاپا. Papa هوره هوره. Uya Papa Mami Masa سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما پیشتر کامرامن بودم، حالا تبدیل کردیم کامرامن ما دیگه کس شده و آمدم که در مراسم هوره جان اشتراک کنیم و یک پیام به کلگی است به مادرها و پدرها که حتما اولادایتان رو تشویق کنی. از امی وقتی که خرد می باشه چقدر تشویق زیاد شد و قدر رشد ذهنش و خودش آرامشش، مثلا هم ذهنش تقویه میشه، دگام استعدادش بالا میره. وقتی که سرزنش شوه حتما دل سردام میشه و نمیتونه که پیشرفت کنه. علتای شمی است که هر چقدر تشویق کنین اما قدر با استعداد میشه و امکانات از زیاد است که با داینده دیگه با استعداد کشید با وطن خدمت کنه. دیگه ما آمدیم که یک مراسمه که کوچک به هوره جان تجلیل کنیم در اینجا که یادگار برش بانه. حتما چند سال بعد باز ببینه و چی میگه نشیجه ایره بان اقاشه که بگی. دیگه ما آمدیم میره تجلیل کنیم مراسمه و کوشش کنین شما هم مراسمه تجلیل کنین به اولادایتان و میتونین که در خودترین چیز دلشان خوش کنه. یک پیام بر از نام میشه در آینده خودشان هم میبینه هر چقدر که بر از هر چیز بانه یک تاریخ برشان امور میگه که دینی تاریخ ما دینی چیز سند گرفته بودم، اینمی کلش ویدیو مثلا
10 سال بعد یا 100 سال بعد شاید ما نباشیم، خب ویدیوشان می باشه میبینن. خدا دیگه با اجازه تان ما بریم طرف کیک وضعیتش بسیار که خراب شد. هورا جان دیگه کیک خورده خلاص کرده و روز خودش هست. ایده است. و ما تشکری میکنیم از برادر عزیزم که در جرمنی است فعلا. واجد صاحب سرما زیاد زحمت کشیده، خورد ما را کلان کرده و ما جای پدر داره و محبت پدر خو ندیدیم. خب اونا و ما در رتبه پدر است فعلا و ما هم کوشش میکنیم که از واسه توان خود هر چیز خدمت باشه برشان کنیم دیگه. همین نتیجهش همه قدر که زحمت کشیده، همه قدر اونام با ما زحمت کشیده که ما در این حد رسانده. دیگه تشکری میکنیم از طریق تمام والدین. ټول میندو او پلرونو چې په خپلو ماشومانو همیشه زحمت وباسي، زیار وباسي، کوښښ کوي چې یو با تربیه او باسواده ماشوم وروزي. مونږ ونه مننه کوو هغه که هر مور و پلار اوسي. نو قیجان مهرباني چاقو به واخلو. هوره جان سره ګرچې هېڅ چاقو ته ضرورت نشته ځکه ټول قاشق سره وخور. هوره جان دا کیک ده پدر سره ونیسه بچه. آفرین. خودش میگیره. شکر. چک چک. آفرین. تبریک هوره جان، ما اول نمره شده و اول نمره دیگه ما مانده. بیا سلطان جان بیا بچه بیا اینجا. آفرین. سلطان جان ما پیشتر فوتبال میکرد و خیلی میجه خوب باغ هسته افتیده دیگه. سلطان کیک هم ایده کنه برش بگی چی میکنه. هوره جان چاقو به سلطان بده بچه. آفرین. اردیتان یک جای قطع کنی. آفرین. خب سیز هوره جان چک چک کنی. آفرین. باش که برش پرتم ایجا پرتم برد ایجا پرتم باز. خب با سلطان بده. خب کم بده کم ایجا پرتم. آفرین. بده با سلطان. اول خودش میخوره. حالا سلیمان جان هم میخوایم بنوبت. آفرین. این در اول نمره دیگه خاندان همدرد است، هنوز دگاهش مانده دیگه. برادرزاده هم دیگه مکتب است، اونا هم اول نمره شده. با عثمان جان، محمد جان، فیصل مصطفی جان، عبید جان. نام خدا بکنه تبریک باشه. واحد توحید دیگه زیاد از برادرزاده ما. نام خدا کلشان چی شده. سلیمان گپ هم میزنه، سلام علیکی نکده، به استادای خود سلام میته، به مادرش، به صنفیایش. سلام استاد، خوب هستین؟ جان پنجور از بخیر هستن. نام سلیمان. آفرین. شاگرد صنف چند؟ شاگرد صنف سیوم و بیستم. کدام مکتب؟ مکتب کاردان. آفرین. نام استاد جان ته بگی و از پیشش تشکری کو. نام استاد ما استاد ملالای بابکرخیر. آفرین. بگو تشکر که همیشه سر ما زحمت کشیدیم. تشکر همیشه با ما زحمت کشیدیم. آفرین. سلیمان جان تو هم بگی تو تکو. آفرین. تبریک باشه بچیم. آفرین. چک چک. که خیره ایره بون اینا بگی بته برای سلیمان هم بته کیک بته. سلیمان کیک بته. اول سلطان بته کیک بته با سلطان. اینه سلطان غلط کته زار خطایی کیک. آفرین. تال برای سلیمان هم بته. و یکی دیگه هم اول نمره اینجا داشتیم، دختر خالیش هسته دیگه. زویا جان به خیلی میگه که سیام شده نکده شده. خب بیادرش هسته. خود چون مادرش استاد است، معلم است، همیشه زویا جان که خود میبره در صنف است دیگه. امون لذت صنف برده ولی رسما تال در مکتب نشده. بلالک دیگه بلال جان مکتب کده نام خدا چهارم شده. خانم نبانده سلام نمرگی بنده کامیاب شده دی ولی متاسفانه زمونږ په جام کې نه دی. تر اوسه هلته ولاړه و چې کله مونږ ماشومان راغوښتل هغه وتښتېده. نو ټولو ماشومانو ته لیدونکو مبارکي وایم. هوره جان زویه ته ورکړه. انشاءالله چې همیشه خوشبخته آرامه واوسي او له تاسو ټول څخه هم په خپل وار سره مونږ مننه کوو چې ویډیو مو تر دې دمه راسره ولیدله. ویډیو مو هم له نورو دوستانو سره شریکه کړئ او د چینل سبسکرایب کول، ښکلي کومنټونه او لایک کول مو هم هیر نشي. الله مو مل شه. خوشحاله اوسئ.
و پیام استاد نگفتیم ما وقتی که در کاردان هوره جان نو شامل کردیم خواه یک صنف امتحان داده بله و بعد از یک صنف یک هفته تیر شده بود که ما را قانونشان است که والدین نمیخواه و هوره جان دیگه بلد نبود تا پنسل بگیره. باز کوشش کردیم استادایشان تشکری میکنیم از پیششان زیاد که کوشش کردن امروز زیاد. ما هم در خانه کوشش کردیم دیگه یک طرفه نمیشه باید زحمت کدش بکشی که در این حد رسیدن. تا ما با استادشان گفتم ما تقاضای اول نمره از هوره جان نداریم از خاطر از او که فعلا خرد است 4.5 ساله است و ما تقاضای اول نمره نداریم. در صنفتان چند نفر است شاید 35-40 نفر باشه دیگه ما گفتیم برو آخریش هوره را حساب میکنیم دیگه ماشاءالله دیگه استعداد خودش از و زحمت‌های استاداست است. تشکری از کلشان میکنیم که هوره جان کوشش خودش هم کوشش کرد و دیت خود رسان انشالله که دائما اول نمره باشه دیگه بچه ما همیشه یک هوره یک هوره یک سلطان یک سلیمان. خب سلطان سلیمان کلتان خداحافظی کنین. بای بای. خداحافظ. خداحافظ. دستی بخوره. خداحافظ. تشکر تیر شوی یک لایک